كل من عليها طول آغا عليها چې په دې ځمکې د پاسه دي فان اب فناش. نو علما وایي چې دا قرآن دا الفاظ چې دي دینا مراد د ځمکې د پاسه څومره اشیاء چې دي دا به ټول فنا شي. اما په اسمانونو کې دي اب لا ژوندي. بیا پیدا اعتراض چې د اسمانونو خلق چې ته ژوندي ومني نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سره به څه چل کوي. د کل من علیها فان خدا معنا چې په ځمکه څه ګوري دا به ټول فنا شي. نو ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام د دې الفاظو نه خدا معلومیږي چې هیڅ شی به ژوندی پاتې نشي ټول به فنا شي. علما گویا د دې تطبیق چې خبره ده چې قیامت به برپا کیږي په دې ځمکه باندې. نو قیامت به اله برپا کیږي چې دا ځمکه ورته اول برابر کی. نو ځمکه به برابرېږي اله چې اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکې وکړي نو دا د ځمکې د پاسه ټول اشیاء چې دي دا به ځای په ځای مړه شي او ختم شي. نو بیا به تر مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې په دې ټوله ځمکه باندې بلډوزر وګرځي او دا ځمکه به اواره شي. دا غرونه وغیره به د پاغوندو غوندې والوځي او ځای په ځای به اوار شي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دا بني آدم به د ملخانو په شان والوځي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به داسې اوار شي لکه ډنډت شوی وړی چې څه وخت کې ډنډت کړی شي او بالکل پاش پاش او ذره ذره شي. دا غرونه به داسې اوار شي. نو چې ځمکه به اواره شي نو دې ځمکې د پاسه به بیا بله ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې وي چې د تانبې ځمکه پې وغوړېږي څه وخت کې نو دا انور به دا انورونه عزیزانو جدید تحقیق اوس دا دی چې دا انورونه د دې ډېر افراد نو د دې ټولو انورونو د افرادو هغه شعاع چې دي هغه د دې ځمکې نه یو نیزه قدرې اوچت دي. ټول به را متوجي شي دې د تانبې ځمکې ته. نو دغه وخت کې به اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې بل پوکې وکړي چې بل پوکې وکړي نو په شپېلۍ کې به دا الفاظ ووایي. په شپېلۍ کې به الفاظ ووایي لکه تاسو خو شپېلۍ میلۍ به ډېرې اورېدلي ستاسو د برکته یې مونږ هم اورو که نه جي. نو په شپېلۍ کې بعضې وخت کې یو غزل چې سړی په ژبه وایي نو هغه غزل بیا په شپېلۍ کې هغه غزل بیا په باجا او رباب کې هم وایي. په دې خو پوهېږئ کور وکلی دی تاسو خیال راغی. پخوا به مونږ وی چې کوم ځای کې د سرود آواز اورېدی کېده به نو حضرت عمر به په غوږونو کې ګوتې ورکړي او به وی چې دا آواز چېرته اورېدی کېږي نو هلته لعنت وري. اوس په ایمان وایي چې داسې ځای چېرته شته چې په پاکستان کې پې رحمت ورېږي. دا جوماتونو کې هم رحمت نشته ځکه چې جومات سره یعنی هر سړی ډم شو هر سړي ته چې ګورې ډم که سوزکو والا ته ګورې بمباجي به پکې لګولي که لارو والا ته ګورې ټیپ ریکارډرې به پکې لګولي روان به لکه د دجال او د رستم غوندې نه بمباجو آواز روزي. که لارو والا ګورې که ټرکونو والا ګورې که سوزکو والا ګورې لا چې واده یې صاحبه موټرې چې جوړ کړی چې په هغې کې کوم شی لګولی ریان نو یو لیونی نه دی چې سړی علاج وکړي ملک ټول لیونی
وطن ټول لیوانه اوس زه دې ووایم کنه چې زه مولا یم زه ډولکي نه اورم ستا غدي کبه ما خلاصېږي بچا په کور کې دننه په کوټه کې به پروت او په مالت کې به د تبلیغ غږیږي اور جمعات کې بناس کې در سره به تیریږي بازار کې به روان دي کوم ځای به خلاصېږي دا هغه زمانہ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د آخر زمانه فتنو کې به جاذبیت دي ته به وې چې زه دې فتنې ته نه نږدې کېږم فتنه به د مقناطیس غوندې تا ځان ته راکاږي فتنه به دې راکاږي او ځان کې به دې مبتلا کوي ته وایې چې زه نه ورځم که فتنه به دې ځان ته راکاږي شپاړه سنې دا هغه زمانه نو د خدای د قهر نظر ته مو ګوره نو داسې خو یې درته نه دی متوجه کړی د قهر نظر داسې درته متوجه دی چې پرانا ورځ لوټ شي پرانا ورځ تباه شي پرانا ورځ غرق شي تپوس والا دې څوک نه وي پوښتنې والا دې څوک نه وي نو د الله د قهر ټول نظرونه چې دي نن ستا ملک ته متوجه هیڅ شی محفوظ نشته کور محفوظ نه دی ځان محفوظ نه دی مال محفوظ نه دی دکان محفوظ نه دی اولاد محفوظ نه دی هیڅ شی محفوظ نشته ته ما ته ووایه چې د حکومت موټر وارلسې پکې لګېدلې او سړی پې راشه او د حکومت موټر بوزه او تر اوسه یې پته هم نه لګي نو کمال دی د دې ملک که نه وارلس پکې لګېدلې تاسو خیال ده